درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې تازه ډیر مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. ولسمشر غني په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ کانفرانس کې د خبرو پر مهال له فساد سره پر جدي مبارزه د ټینګار کولو ترڅنګ د عامه نظم د پولیسو قومندان زمري پیکان د ژر تر ژره نیولو غوښتنه وکړه. قیصري په بلخ ولایت کې تېره ورځ د فاریاب ولایت د امنیه قومندانۍ د پخواني قومندان نظام الدین قیصري ولسوال کسان هغه مهال له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شول چې پولیسو یې له کوره راتاو شول او د نوموړي د نیولو هڅه یې وکړه. ننګرهار ځایي چارواکي وایي نن د ننګرهار والي په ګډون هیڅ دولتي مامور نشي کولی چې له کلدارو سره دولتي ادارو ته دننه شي. امریکایي رسنۍ د امریکا د امنیتي چارواکو له قوله ویلې امریکا دفاع وزارت به راتلونکې اونۍ له افغانستان نه د 4000 امریکایي سرتیرو د ویستلو په اړه پریکړه وکړي چې په دې سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر له 10000 نه تر 9000 راکم شي. عمران خان د پاکستان د لاهور ښار پر یو روغتون برید کې د لومړي وزیر عمران خان د خوریې په نیولو پسې پولیس سرګردانه دي. وکیل حسن نیازی وروسته له هغه له پولیس څخه د تېښتې په حالت کې دی چې د لاهور پر یو روغتون یې برید کې لاس درلود. ننګرهار په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ننګرهار محبس چې د شاوخوا 900 کسانو لپاره جوړ شوی اوس پکې څو برابره زیات بندیان ساتل کیږي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. مشرانو جرګه د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د رایو د بیا شمېرنې د پیل د هرکلۍ ترڅنګ وایي چې اوربند باید یوازې د امریکا او د طالبانو ترمنځ نه وي. عاطف مشل اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د کرکټ بورډ غړی عاطف مشل د کرکټ بورډ له غړیتوب څخه ګوښه شو. کونړ ولایت اوسیدونکي له نوي حکومت غواړي چې پر کونړ سیند ورته د برېښنا بندونه جوړ کړي. دوی دغه راز د دغه ولایت ځوانانو ته د کار پیدا کېدو او د پاکستاني ځواکونو د بریدونو د مخنیوي غوښتنه هم کوي. مالټې افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د مالټو حاصلات د تیر کال پرتله نږدې 15 برابره لوړه شوې ده. پر وخت چوپړونه او مناسب هوا د دې میوې د ډېرېدو لاملونه بلل کېږي. د ننګرهار په کانال کې د حاصلاتو ډېرېدا دولت ته د 25 میلیونو افغانیو عواید ګټه رسولې ده. کرکټ د دې سیالیو د نیلامۍ لپاره تر ټولو زیات عمر لرونکی لوبغاړی هندی پروین تامبي ثبت شوی او تر ټولو کم عمره لوبغاړی بیا افغان ځوان ورو توپ اچوونکی نور احمد لکنوال ګڼل شوی دی. ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او د مالدارۍ ریاست وایي ننګرهار کې په لومړي ځل د چورګوړو د تولید یوې فابریکې په کار پیل وکړ چې له پاکستان څخه به د چورګوړو په وارداتو کې 10% کموالی راولي. امریکا سفیر په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د ګډ حکومت د مشر اشرف غني هغه څرګندونې رد کړې چې خپل حکومت د فساد ضد مبارزې کې بریالی بولي. پکتیکا 83 کلن پلار هر ورځ خپل لوڼې 24 کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي. دغه کار دغه پلار د افغانستان سویل ختیځ پکتیکا ولایت کې پر خواله رسنیو پر یو اتل اړولی دی. ترکیه د اناتولیا اژانس د خبر له مخې مولود چاوش اوغلو د امریکا وروستیو بندیزونو ته پیشخري ویلې امریکا دې ترکیې ته د نورو هیوادونو په سترګه نه ګوري ځکه هیواد یې د دې وړتیا لري چې د امریکا د هر ډول امر پر وړاندې ورته دریځ ونیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره له سبا دوشنبې له یونیسیف ادارې سره په ګډه په 21 ولایتونو کې د ګوزڼ ضد کمپاین د پیلولو خبر ورکړ. خوست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د شمال حسین کوټ د شاه اسماعیل تاریخي ګنبده په اساسي ډول جوړوي. دغه تاریخي ګنبده چې د خوست مرکز اړوند د شمال حسین کوټ یعنی ګوډل ښار په سیمه کې شتون لري د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د رغونې چارې پیل شوې. ارزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ د امنیه قومندان په شخصي لګښت یا د ولسوالۍ کې پر 5 کلیوالي سړکونو د جغل اچونې چارې پیل شوې. دوهم څارن شاه محمود چې په دواړو سترګو ړوند دی له تیرو 4 کلونو راهیسې په دهراود کې د پولیسو د مشر په توګه دنده ترسره کوي. قیصري
وروسته تر هغه چې بلخ کې د جنبش ګوند اړوند خپلسری قومندان جنرال نظام الدین قیصري او د دولتي ځواکونو له ملاتړ څخه برخمن د اتانور نږدې قومندان د ملیشو ترمنځ نښتو زور واخیست او د حکومت پلوه ځواکونو دوو حموي موټرو د قیصري د ملیشو لخوا له منځه یوړل شو. تازه د حکومت ځانګړو ځواکونو د قیصري پر ملیشو چې له یو کور څخه مقاومت کوي بمباري ترسره کړې ده. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه تازه مهم او ډیر لنډ خبرونه واورئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي.